ته په یو کمپنۍ کې 10 کسان ته ضرورت نه لري چې بهترین ښه کارمندان تاسو سره اوسي. ته فقط 2 کسان ته ضرورت لري چې هغه واقعا ښه کارمندان وي. دا نه چې هغه 2 کسان د 10 کسان کارونه وکړي، نه، چې د 2 کسانو د کار سره د دې 2 کسانو په اطمینان سره ته وکولی شي نور کسان چک کړي چې دوی څومره کم کار کوي، دوی باندې څومره اعتماد زه نشم کولی. نو په هره کمپنۍ کې ته باید کوشش وکړې چې 2 ټاپ کسان هایر کړې تر څو پورې د نو ټول ټیم چې کوم لاسرونه ده هغوی سره مساوي کې چې دوی څنګه کار کوي. بیا ته پوهیږي چې څوک وخت ضایع کوي، څوک تا ته قصې کوي او څوک واقعا تا ته نتیجه راوړي. نو تا ته په کمپنۍ کې 10 کسان نه بلکې 2 کسان پکار دي او ښه تکړه کسان پکار دي. او د باندې ته نشم فکر نه کوم چې اول کې پیدا کړي، لیکن کوشش به کوې چې ته 2 بهترین کارمندان پیدا کړي او هغه نه بعد ټول ټیم د دې کوم چې د ساور دی هغوی سره ضرب کول باندې لاړ شي تر څو پر ټول ټیم هغه 2 کسان سره مساوي مخکې لاړ شي.